الله تعالی وبرکاته. حمیده و مصلی و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې زمونږ په علاقه کې چې خلک چرګ یا چرګه ذبح کړي حلالې کړي، نو بیا د دې دپاره چې بڼې ترې نه په اسانه ووځي نو ګرمې اوبه ورباندې اچوي یا په ګرمو اوبو کې ډوبوي. نو اوس وایي موږ سره یو عالم دی، هغه وایي چې دا کار مه کوئ او دې سره د غوښه مردارېږي. نو د دې شرعي حکم څه دی؟ جناب عالی، چرګه که چرګ یا د قرنګې نور چې دا کم پرنده دي، دا که ذبح شي او د دې دا کلمې چې کوم یې کلمې دي د دې په بدن کې هغه ترې نه راوویستلی شي، نو که د هغې نه وروستو بیا په دې باندې ګرمې اوبه واچولی شي یا دا په ګرمو اوبو کې ډوبه شي، نو که هر څومره وخت وي او هر څونه ګرمې اوبه وي نو بیا بالکل د دې خوړل جایز دي او دې کې هیڅ مسله بیا نشته. لیکن که د دې کلمې د دې په بدن کې دننه وي، هغه چې کوم د دې دننه هغه د بدن څیزونه دي هغه په بدن کې وي، هغه یې ترې راویستې نه وي او بیا ورباندې ګرمې اوبه واچوي، نو که دا اوبه یشېدلې وي یعنې یشېدلې وي او یا خوټ کېدلي او دغه چرګ یا چرګه یا دغه پرنده دا پکې 2 منټو پورې ډوب شي یا 2 منټو پورې پې د پاسه ګرمې اوبه واچولی شي، نو بالکل د دې خوړل بیا مکروه تحریمي او ناجایز دي او دا غوښه بیا نجسه ده. لیکن که دا اوبه نه وي یشېدلي او یا دا دی چې تر 2 منټو پورې دا خبره نه وي، نو بالکل بیا هم خوړل جایز دی، اگر چې کلمې پکې دننه وي، یعنې کلمې ته بیا وروستو راوباسي. دا مسله خو مختلفو فتاوو لیکلي او درته مکمل حوالې در کوم، بحر الرایق او شامي او تحتاوي دې ټولو، حاشیة التحتاوي دې ټولو لیکلي. لیکن فتاوا بینات دا ډېره زیاته مزیدارې لیکلي، ځکه فتاوا بینات خو دا جدیده فتاوا ده او دا د 12 فقهاو د زمانې لوی لوی مفتیانو د هغوی یو فتاوا ده، صحیح دی، او هغه داسې دي چې د دنیا د اصولو نه ډېر خبر دي. نو په دې باندې باقاعده طور سره هغوی د ډاکټرانو سره ناسته کړې، نو بیا ډاکټرانو ورته دا ویلي دي چې زموږ د میډیکل چې کومه تجربه ده هغه دا ده چې که چېرته دغه اوبه یشېدلي وي یعنې خوټ کېدلې وي یشېدلي وي او دغه رنګې دا چرګه یا دا چرګ دا پکې 2 منټو پورې ډوب شي او یا دا دی چې 2 منټو پورې د پاسه پې دا ګرمې اوبه واچوي، نو بیا د دې چې کوم نجاست دی هغه د دې په غوښه کې سرایت کوي او دغه غوښه بیا نجسه وي او دا بیا د صحت دپاره ډېره زیاته مضره نقصاني. او که نه چېرته اوبه یشېدلي نه وي، یعنې د دونه حرارت یې نه وي چې یشېدلي وي، لږې معمولي غوندې ګرمې وي او یا دا دی چې مطلب 2 منټو ته نه رسېږي، نو بیا دا نجاست دی غوښې ته سرایت نه کوي. نو دا د جدید فتاوی په حواله مې د سره خبره وکړه. نور دا مسله باقاعده طور سره فتاوا شامی ډېره زیاته مدلله مفصله لیکلې. فتاوا شامی باقاعده طور سره دا مسله لیکلې، جلد اول صفحه د 304 اچ ام سعید مکتبه ده، کتاب الطهارت دی، باب الانجاس مطلب فی تطهیر الدهن. فتح القدیر دا مسله باقاعده طور سره لیکلې، باب الانجاس کتاب الطهارت باب الانجاس دی باب الانجاس وتطهیرها، جلد اول صفحه د 210. مراقي الفلاح حاشیه تحتوي على مراقي الفلاح دا مسله لیکلي، جلد اول صفحه د 116 او کتاب الطهارت باب الانجاس دی. او د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا محمودي لیکلي ده، جلد اتم او صفحه د 83 باب الاكل والشرب دی، الفصل الرابع في مکروهات الاكل. او دا مسله ما درته ویل کنه فتاوا بینات ډیره اعلی مزیدار لیکلي، فتاوا بینات جلد 4 صفحه د 591 کتاب الذبائح والاضحیه وبلته پانی سے مرغی کے پر صاف کرنا دی ورته عنوان خو ډیره مزیدار او ډیره اعلی لیکلي. دا مسله باقاعده طور سره احسن الفتاوا لیکلي، جلد 2 صفحه د 96 باب الانجاس. د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا دغه لیکلي، فتاوا رحیمی لیکلی، فتاوا رحیمیه جلد 4 صفحه د 51 کتاب الطهارت ما يتعلق بالنجاسه واحکامها. نو خلاصه به دا شي چې که چېرته دغه اوبه یشېدلي وي 2 منټو پورې پکې دا چرګه ډوبه شي یا پې د پاسه واچولی شي، بیا یې خوړل ناجایز او مکروه تحریمي او غوښه یې نجسه او د صحت دپاره مضره. خو که اوبه نه وي یشېدلي او بالفرض او دې ته ضرورت هم نشته دی، ما په خپله دا تجربه کړې، ما په خپله د چرګې نه بڼې بغیر د اوبو نه ویستي، یو خدا دی چې د بل چا په لاس، ما په خپل لاس دا کار کړی، ډېرې په اسانه ترې وتلي، یو مشکل پکې نه دی. دغه ښځې دې هم خدای ورکي کي دا مړ سپني، نو دا بیا زیاتی کوي او څه ضرورت دی چې ګرمي اوبه ورباندې اچوي. السلام علیکم ورحمت الله.